السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه له پند انګلیسي زده کړې څخه ستاسو په وړاندې له یوې نوې موضوع سره حاضر یم. زما د نن ورځې موضوع د انګلیسي ورډ او سنټنس، که په بله ژبه ووایو لغت او جمله. دغه ویډیو کې به تاسو وپېژنئ چې ورډ او سنټنس څه شی دي. ورډ د هغو الفاظو مجموعه ده چې یوه مکمله معنا په لاس راکوي. که په انګلیسي کې تعریف وکړو، word is a group of letter which gives complete meaning is called the word. Like country, car, mobile, pen and door. لکه هیواد، موټر، موبایل، قلم او دروازه. په دغه ټولو الفاظو کې هر یو چې ما وویل او هر یوې ځان ته معنا لري. نو که داسې یو لغت استعمال سي چې هغه هیڅ ډول معنا ونه لري، نو هغه ته موږ لفظ یا ورډ نسو ویلی. او همدارنګه ورډ یا لغت له جملې سره ډیره اړیکه لري. لکه د جملې تعریف چې کوو، The group of the words which gives complete meaning is called sentence. یعنی د هغو ورډزو یا لغاتو مجموعه چې موږ ته یو مکمله معنا راکوي، دې ته جمله وایي. نو په دغه ځای کې ورډ او سنټنس ډیره نږدې اړیکه سره لري. په انګلیسي ژبه کې درې ډوله جملې موجودې دي. اول سمپل سنټنس، دوهم نیګیټیو سنټنس، دریم انټروګیټیو سنټنس. د لومړی یعنی سمپل یا ساده جملې تعریف داسې کوو: It is a simple sentence which gives positive sense. وایي ساده جمله هغه جمله ده چې موږ ته مثبته معنا راکوي. Like I am a student of 10th class. وایي زه د 10م صنف زده کوونکی یم. په دغه جمله کې زده کوونکی دا معنا ورکوي چې یعنی زه 10م صنف وایم او زه په 10م صنف کې یم. نو دوهم ډول جمله چې نیګیټیو سنټنس، د هغه تعریف دا ډول دی: It is the sentence which gives negative sense. وایي دا هغه جمله ده چې موږ ته د نفي یا منفي معنا راکوي. Like I am not a student of 10th class. وایي یعنی زه د 10م صنف زده کوونکی نه یم، یعنی زه اوس په 10م صنف کې زده کړه نه کوم. او د جملې دریم ډول په انګلیسي ژبه کې انټروګیټیو سنټنس دی. It is a sentence in which ask something. We use question mark in the end of sentence. وایي دا هغه جمله ده چې په هغه کې د یو شي په اړه زموږ څه غوښتل سوي دي او پوښتنه راسه سوې ده، او د دې جملې په پای کې د سوالیه علامه استعمالوو. لکه Am I a student of 10th class. وایي آیا زه د 10م صنف زده کوونکی یم. نو په دې ځای کې پوښتنه سوې چې آیا زه په 10م صنف کې زده کړه کوم. دا یو ډول پوښتنه ده. نو دا و د انګلیسي ژبې ورډ او سنټنس او د هغه په اړه یو لنډ معلومات.